أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. والحديث رواه الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة عالية سابغة. قابل صدر احترام صدر مجلس، پدې عظیم الشان جلسه کې تشریف فرما په سټیج باندې ډېر معزز او مکرم اکابرین کرام، بالخصوص فضیلة الشیخ مجاهد ختم نبوت مجاهد ابن مجاهد حضرت مولانا مفتی شهاب الدین پوپلزئی صاحب دامت برکاتهم العالیہ وحفظه الله ورعاه وتولاه في أخراه ودنياه وشكر مسعاه. او دغرنگی زمونگا د ټول علماء کرام او د طلباء ازام او د دې علاقې عظیم مشر چې غټول عمر د درس او تدریس لپاره قرباني ورکړې ده او زمون د اکابر یو نخښه ده، حضرت مولانا عبدالرحمن تانی بابا دامت برکاتهم العالیہ او جناب حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمی سے او زما مخامخ د ختم نبوت دغه پتنګانو او په اسلام باندې انتهایی مینو. زه د دې قابل نیم چې د داسې اکابرو په مخ کې خامه پرسایی وکم، لب کشایی وکم، لیکن دستور دا دی چې دا کشران د مشرانو ته یو تمهید تړي. دستور دا دی بلکې دا زمون شریعت دی چې دین نصیحت او خیرخواهی ده. دا خیرخواهی ته د علم نه مشر تم رسول شي چې ستانه په علم کې مشر وي، خپل امزولی تم رسول شي، او کستانه کشر وي امرن او علمن نو اغي تم دا خیرخواهی رسول شي. د دې حدیث الدین النصیحه راوی او ډېر لوی صحابي دي، دغه نوم حضرت جریر بن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه دی. جریر بن عبدالله البجلی صاحب چو نو د خپل غلام ته ووی چې مال یو اس بیه کا. غلام ولا په بازار کې اس بیه کو په 300 درهم باندې، او بیا هغه اس سره د مالک راوستو. حضرت جریر صحابي ته وی چې جی دا اس په 300 روپے بیه کړی دی او دا تاسو په 300 روپے واخلې دل پیسې ورکې. حضرت جریر بن عبدالله سے د اس په نسب حسب پویدو، د اس په قیمت پویدو، اچ د اس ته وکته ناغه د ډېر اعلی نسل لخکارېدو. یو چکرې ته غیر چا پیر اوخو او د اس دی مالک ته وی الکه داسې ښکاری چې د مجبورې په وجه خرڅه په تاوان ای خرڅه، ځکه دا اس د ډېرو پیسو دی ته په 300 روپے ورکې. هغه ورته او جون داسې ده زما پیسو ته سخت ضرورت و او استاد غلام ما سره په 300 روپے متفق شو، زر عظیمه. هر جری سے ورته نه دا اس د ډېر قیمت ته د تعالی 400 روپے درکم. هغه وته ډېره خده داسې خریدار خو سه پورې ما نه کتل چې زه په 300 راځي مغه مال 400 روپے راکې. یو بل چکر اوخو وینه دا اس د 500 روپو دی. یو بل چکر اوخو په دې چکرو کې د اس قیمت ته 300 نه 800 ته ورسو. 800 درهم غل ورکلو لاړو. چورته حضرت عجیب کار دی وکړو، کم اس چې تا ته په 300 روپے ملاوي دو هغه ته په 800 روپے واغست. اورته ساده عجیب کار نه دی. نن زه ډېر خوشاله ځکه د امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث میں عمل کو زکا چې یو پیر د جانان د امام الانبیاء مخې ته ناستم نو ماته خبرې کولې. یو خبره راته دا وکړه چې جریر
والنصح لكل مسلم جریر یا ساته د مسلمان سره به خیر خواهی کې د مجبورۍ نه چرته ناروا ناجایزه فایده وانخلیا د پیسو ته ضرورت وه مونږ له جایز نو په کار نو چې د مجبورۍ نه فایده اخیستې وه څونه پیسې چې د کېدې هغه عمره ورکړې نو پیغمبر علیه السلام په دغه موقع فرمایلی و والنصح لكل مسلم مسلمان سره به خیر خواهی کې او بل حدیث کې راځي چې الدین النصیحه لله ولرسوله ولأئمة المسلمین ولعامتهم چې دا دین خیر خواهی رسول لی الله ته الله سره خیر خواهی دا چې د الله تعالی د ذات او د صفاتو قائل شیا د الله د ذات یقین ستا په زړه کې پریوزي پیغمبر سره خیر خواهی دا چې دغه د نبوت او د ختم نبوت اعتقاد اوساتي دغه په سنتو باندې عمل کې خپل انفرادي اجتماعي زندگی کې د رسول الله خیسته ژوند جمدی کیا او ولائمه المسلمین مسلمانانو عادلانو بادشاہ سره خیر خواهی دا چې کم نیک او عادل بادشاہي دغه خلاف خروج اونکه بغاوت اونکه عام مسلمان سره خیر خواهی دا چې د دین فایده ورسه او په دنیا کې د ناروا فایده و نخلیا نو دې حدیث زدل ته ادرولم چې د خپل اکابر مخ کې اوسو خبره وکما قیمتي خبره تفسیری خبره به ان شاء الله حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمای زه د دې بیان ته صرف تمهید تړم چې د مسلمان په عقایدو کې او اهم ترین عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ته پیغمبر علیه السلام سره محبت دا باقاعده چې دی عبادت ته دا سعادت ته د کوم مسلمان زړه چې د پیغمبر پاک د محبت نه خالی یا دا زړه داسې دی لکه یو کندر دا زړه داسې دی لکه یو ډیران او ډیر کرته دا زړه داسې دی لکه ګټر د غزله هیڅ حیثیت نشته په کوم زړه کې چې د امام الانبیاء علیه السلام محبت نویا ولی به نویا محبوب خو هغه هستی ده چې د محبت تمام علامتونه په هغه کې راجمع شوي دي علما فرمای د محبت درې نښې دي یا چې کوم انسان سره ته محبت کې دغه جمال به علاوي دغه خایس به د اسمان سره خبرې کوي یا به پکې یو اعلی کمال وي او د کمال نه به پس کو دغم نوی نوال بوي عطا بوي سخاوت بوي سخاوت هغه نعمت ته او هغه خصلت دی یو انسان کې چې د تمام عیبونه پټیا سخاوت یو عظیم نعمت ته چې الله تعالی ورکیا پیغمبر علیه السلام کې دا درې واړه خصلتونه په یو ځای باندې موجودو حال دا چې د محبت لپاره په دې دریو کې یو کافی دی پیغمبر علیه السلام جمال اسمان سره خبرې کوي پیغمبر علیه السلام کمال اسمان سره خبرې کوي پیغمبر علیه السلام نوال او عطا اسمان سره خبرې کوي جمال داغي تفصیل مونږ تخبل صحابه کرام او اکابر بیان کړی دی اسلاف بیان کړی دی شمائل د دینه ډک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د ویخته مبارک نواله تر د خپې نک پورې د جانان هر ادا هر شمائل هر خصلت هر حلیه هغه مونږ ته خپل مشرانو بیان کړی دا ویختو مبارک کی راضی پیغمبر علیه السلام ویخته په درې قسمو وفرا لمجمع دا درې قسمو ویختو تفصیل دا دی چې یو قسم ویخته محبوب پریخو تر غوګه پورې یو د غوګ نه لخته او یو تر دې اوګې پورې دې ته وفرا لمجمع درې قسمو ویختو ته وای پیغمبر علیه السلام د ویختو په باره کې راضی چې هغه نه ډیر مینو دام د کمال نه خنده نه ګونګریالیو لکه څنګه د سودانیانو یا دام او د حبشي دام د کمال نه خنده محبوب ویخته داسې و چې لکه مینی او چا منګس کړي هغه منګس پکې ماته شوی یا نه ډیر مینو او نه ډیر ګونګریالي و د دې په منځ کې و خلک نن سبا د حسن نه پارداسي کیا ویخته منګس کې بیا ویخته لګروان کیا چې مزیدار ښکاری دا قدرتی د پیغمبر علیه السلام و مونږ ته د مونږ صحابه دونه په جوړ د رسول الله علامتونه بیان کړی دي شمائل او نخې بیان کړی دي فرمای 63 سال عمر پورې پیغمبر علیه السلام په ګیره مبارک ویختو مبارکو کې د ولس نشل ویخته سپین و باقی تمام په تمام تور و او دا سپین ویختم الله زکه ظاهر کړی و چې دا د بزرګین خدا دا د
درونوالي نه خدا ورنه د پیغمبر علیه السلام د وجود طاقت دونو چې 63 سال عمر کې د دې ولس شلو وختو سپینو ضرورت پکې نو و خو ظاهرولو مقصد داو چې پیغمبر علیه السلام بزرګي نورم سیوا شیا دونه جوړتیا سره صحابه مونږ ته د پیغمبر خصلت حلیا شکل مبارک بیان کړی دی فرمای چې په دغه وختو کې د ټولو نه زیات سپین وختو د دې شونډې د لاندې په دې بچی کې و پښتو کې ته مونږ د ګيري بچي وایو عربی کې وته اثنونه یا انفقه وای په دې کې سپین وختو په دویم نمبر باندې کم خط چې د سر نه د ګيري ترا کوش شوی د غوږ او د سترګې په منځ کې دې کې په دویم نمبر سپین وختو و په دریم نمبر باندې په سر کې و چې پیغمبر علیه السلام کوم لار استلا یا اردو کې ورته مانګ وای یا عربی کې وته فرق وای په دې کې په دریم نمبر باندې سپین وختو و د درې قسمه وختو به د رسول الله په حسن کې نورم اضافه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک دا بالکل د نور یا د سپومیت ټوکړه نه ډیر ګولو دې ته مکلثم وي بالکل د ګول پیړې پشان دم به ښکاریا نه وګدو دم به ښکاریا د دې په منځ کې و یو صحابي فرمایا داسې ښکارېده چې لکه دا نور سپومې را کوش شوی و پیغمبر علیه السلام په دې مخ مبارک کې ګرځېدا پیغمبر علیه السلام ننګي انتهایی ښایسته او مزیدارو کله به چې هغوی مبارک له غوسه ورله دا ننګي به سره شو او دونه مزیدار به ښکارېده روایتو کې راځي لکه انار چې راوالی د انار د سرې دانې پې نه چوړ کړه دونه حسن کې به اضافه وشوه پیغمبر علیه السلام د دوانو روزو په منځ کې یو رګ وه چې د غوسې په وخت کې به هغه رګ ټوپ هم وښه وه دا ننګي سره کېدل دا ټوپ وخل د دغې رګ دی به حسن نورم سیوا کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې پیغمبر علیه السلام مخ مبارک کې راځي چې دا سپینو وجود مبارک رنګي سپینو سوروالی تمایلو زیړوالی هغه مزج پکې اومو زیړوالی پکې اومو دا کم جسم چې سپین او زیړیا دا د عربو په نسبت باندې اعلی حسین جسم ګڼل شي او کم جسم چې سور او سپینی دام اعلی ګڼل شي نو دوانه رنگونه به پکې تلراتلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تندې کولو ځکه کولو تندې د کولو زړه علامت ده پیغمبر علیه السلام روزي مبارکه ډېری ګوري نه وي چې د یو بل د پاسه د پوزې د پاسم جنگېدلې وي او ډېری رنگي او نرم نه وي دام بدښکاري د دې په منځ کې وي د پوزې د پاسه په دې تندي زی خالي او دلته ویښتنه وه پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې ننوتې نه وي دام د عیب علامت راوتې نه وي دام د عیب علامت د دې په منځ کې غټې غټې سترګې وي لکه په حسن کې د سترګو په حسن کې عرب د اوسې سره تشبیه ورکوي د اوسې نه مزیدارې سترګې وي د رسول الله د هغې باڼه مبارک اوږدو د اوږدو باڼو دپاره نن سبا خلک خرچونه کوي رسول الله د باڼه مبارک قدرتی اوږدو مزیدار به ښکارېده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارکې به همیشه ښکته وي دونه به ښکته وي دونه حیا به پکې وه چې څنګه یو باکره جینۍ په کور کې لوی شي پرده او هغه چاته نیغ د حیا په وجه نشي کتی دغه رنګې رسول الله د هغې نه زیات حیا والو چاته به نیغ نه کتل د ډېر حیا په وجه پیغمبر علیه السلام پوزه مبارکه چیته نه وه دا عیب دی اوږده نه وه دا ډېر عیب دی د دې په منځ کې وه خو د خوب پوزې مبارک د پاسې یو نور سورو وي د لرې نه به چې څوک رالو هغه نور به محسوس کو چې کم د رسول الله د پوزې مبارک د هغه سر د پاسه وه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیره مبارکه د ښکلې ګوره وه او اوږده وه او زمونږ د احنافو په نسبت باندې ګیره چې د یو موټي نه اوږده شي نو عبدالله بن عمر صاحب د روایت موافق د دې کټکول مستحب دی پیغمبر علیه السلام ګیره مبارکه ښکلې ګڼه وه او مزیداره وه ویښته مبارک هم ګڼو رنګینه وه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دواړه اوږې چې وي سینه دا انتهایی پلنه وه ځکه پلن زړه چې دی او پلنه سینه چې ده دا د کلو د سمندر زړه علامت دی پیغمبر علیه السلام زړه تنګ نه انتهایی کلو پیغمبر علیه السلام دا جوړونه او هډوکي مبارک دا غټ غټ وه باریک او نرینه وه پیغمبر علیه السلام لاسونه ډېر اوږده نه وه ډېر لنډ هم نه وه د دې په منځ کې وه پیغمبر علیه السلام ګوتې مبارکې نه لنډ وې نه اوږدې وې د دې په منځ کې وې لاسونه مبارکې د غوښې نه ډک وه یو صحابي فرمایي حضرت انس ما رسول الله سره یو پیره مصافحه وکړه په الله مې د قسم یم نه مې دونه پاسته ریخم کتلی دي نه مې دونه پاسته مالوش کتلی دي څونه چې د پیغمبر علیه السلام د لاس او تلې مبارک پوسو ما وې د اسپنج په منځ کې مې لاس کېښود دا د رسول الله مبارک اخیسته مبارک لاس وه پیغمبر علیه السلام جسم مبارک باندې ډېر ویښتونه وه ضروري ځایونو کې چې کوم جسم
کم ویخته پکاري الته هغه ویخته وه. پیغمبر علیه السلام د دې سینې نه د ویښتو یو لړ ښکته شو تر نوم مبارک پورې چې کوم دی تللی وه، باقي په ډېر زیات ویښته پې نو چې کوم د عیب نښه ده. پیغمبر علیه السلام د خپې مبارکې ښکلې ډکې او مزېدارې ښکارېدی وي. دا به داسې ښکارېدی لکه چې قدرتي ارواح چا خپل د خپې پوندې غوړې کړې یا اوبه به پې نه ټینګېدې، اوبه به ترې وبهېدې. پیغمبر علیه السلام دا تري مبارک بالکل ډک ډک مزېدار وه، خپه مبارکه به پوره کېښوده. پیغمبر علیه السلام به چې کله روانو په داسې انداز به روانو چې یو سړی د لوړ ځای نه ښکته ته روان یه داسې قدم مبارک به اغسته. پیغمبر علیه السلام به چې کله په لار کې وله چا اواز ورکو صرف مخ مبارک سر مبارک به نه راړو، ټول بدن به هغه ته متوجه کو، اسنه چې دی دا محسوس کې چې ما ته محبوب توجه را نه کړه. کو ماشوم به ورته اواز ورکوه هغې ته به ټول بدن مبارک ورواړو چې دا ماشوم دا ونه ګڼي چې ما ته توجه را نه کړه قربان د جانان نه. پیغمبر علیه السلام په لار روان دی، شمایل روایت دی یو بوډۍ ښځه ده هغه ول اواز ورکي ای محمد علیه السلام، ای د الله رسوله زما ستا سره څه کار دی؟ او ورته قربان خپل څادر یې وغوړو. په لار کې امام الانبیا امام سردار دو جهان کېناستو د هغې زنانه سره، هغې ورته خپل کار بیان کو. دونه عاجزي وه پیغمبر علیه السلام کې د سخاوت بادشاه زړه سمندرو، خلکو کې به د ارس شیندلو او خلک به هم پوی وه. هغه نه به دا نه غوښته چې ماله بالپن راکړه ماله مسواک را، غټ غټ مطالبو دپاره به خلک امام الانبیا له راتلو، ماله سورلی راکړه ماله ځمکه راکړه ماله کور راکړه، غټې غټې خبرې به چې کوم دی محبوب مخې ته کېښودی. محبوب به د دنیا داسې شیندله، دونه سیز به ځان سره نه پرېښوده. د امام الانبیا د سخاوت د دې حدیث ته تاسو اندازه ولګوئ. بخاري شریف روایت دی صحابو ته یو پیره مونځ پړاو کو، څنګه چې سلام جار باسوه د دعا نه مخکې د صحابو په دې اوږوی قدمونه راغسته کور ته لاړ. صحابو سره غم شو چې خیر دی لږ وخت پس راووتو. پیغمبر علیه السلام د صحابو انداز وکتو، ورته ویې فرمایل اصل کې زمونږ په کور کې لږ مال پروتو، دنیا پرته وه، زما دا زړه په دې مونځ کې مشغوله کړو، نو ما وی دا مال ډېر زر تر زره د کور نه لرې کول پکار دي. زه کور ته لاړم هغه مال مې صدقه کو، فقیرانو له مې ورکو او ستاسو خدمت کې حاضر شو. دا د امام الانبیا علیه السلام سخاوت وه. اسلام بخل بالکل نه خوښوي، اسلام وی جود او سخاوت کوه. کم انسان چې سخاوت کوي الله بدله ورکړه ډېره کوي. د دې وجه نه عزتمندو د بخل نه ځان ساتئ. امام الانبیا علیه السلام اخلاق انتهایی اعلی او مزیدار و، چرته چا سره جنگ جګړه نه بیبیانې وې چې ته ضعیف روایت کې هم نه راځي چې په یو بیبي لاس اوچت کړی وه. یو واره د بخاري روایت دی حضرت عایشه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره په خبره کې لږه غونته تیده شوه، څنګه چې د ښځې د خاوند تعلقاتو د بېتکلفۍ دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپلې لور کور ته راغی او چې څنګه یې وکتو چې حضرت عایشه په محبوب باندې لږ اواز اوچت کړی دی، فورا یې ورمنډه کړه. ورته عایشې ای د ابوبکر لور ستا دونه حیثیت چې ته په امام الانبیا مخې ته اواز اوچتې، د وهلو دپاره ورمنډه کړه. امام الانبیا را منډه کوي او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها مخې ته ودرېږي، لاس مبارک داسې کولاوي. ورته ابوبکر عایشې ته به څه نه وی، ابوبکر عایشې ته به غږ نه کوې. دا اعلی اخلاقو د رسول الله د خپلو بیبیانو سره. کله چې ابوبکر صاحب واپس کېږي رسول الله حضرت عایشې خپلې بیبي ته وایي ګوره عایشې پلار نه مې بچ کړی که نه، ګوره عایشې د پلار نه مې بچ کړی که نه. په بله ورځ ابوبکر صاحب بیا راځي، په دغه ورځ باندې خوږې خبرې حضرت امام الانبیا حضرت عایشه کوي. حضرت ابوبکر صاحب د لرې نه اواز کوي ای د الله رسوله په جنګ کې ایصدار کړی ما، اوس مې په روغه کې داخل کې روغه کې مې ایصدار کې. رسول الله مسکا فرمای راځه ابوبکر ته زمونږ نه، راځه ته زمونږ خاله ته زمونږ نه. دا د پیغمبر علیه السلام اعلی مزیدار اخلاقو د داسې هسته د اخلاقو بسوي چې باقاعده الله پاک داغه د اخلاقو تعریف کوي، قسم خوري وانه لعلى خلق عظیم. دا پیغمبر علیه السلام چې وان څنګه دی آیات وانك لعلى خلق عظیم. پیغمبر علیه السلام ته وی چې قسم می دی وی بهشکه ستا اخلاق ډیر اعلی دي. علما فرمای په دې آیات کې څو تاکیدات را جمع شوي دي، وو د پاره د قسم دی، ای والله ان د پاره د تاکید دی، او بیا د غینه پس وانك لعلى په دې خبر باندې لام داخل شوی دی، لام بیا د پاره د تاکید دی، علا کې بیا اقتدار او تاکید دی. اولئک علی هدى من ربهم کې چې څنګه په علا کې اقتدار تمکن دی او
تاکید دی دلته وانک لعلى خلق عظیم الا کې بیا تاکید راغلی دی یو د والله تاکید یو د ان تاکید یو په خبر باندې لام داخليږي یو د الا تاکید د دونه تاکیدات په آیات کریمه کې راجمع شوی دی دا د دلیل دی چې الله تعالی د خپل محبوب اخلاق ډیر اعلی جوړ کړیو هغه په نفس الامر او خارج کې امداسي اخلاق او دغه رسول الله اخلاق د اپناولو لپاره الله مونږ ته حکم کوي باقاعده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تر قیامت پورې انسانیت ستاسو د پاره د امام الانبیاء په اخلاقو کې او اعلی نمونه ده او اعلی ماډل دی تاسو د پیغمبر علی السلام اخلاق اپناو کې په ناسته پاسته کې ګرځېدو کې رهن سهن کې او دغه رنګې په خپل انفرادي جون کې په اجتماعي جون کې نو تاسو به کامیابه دغه امام الانبیاء چې دونه عظیمه هستی ده د سره د محبت هم د وجود دی چې جمال دغه اعلی دی کمال دغه اعلی دی نوال دغه اعلی دی د دې وجنه عزت پوندو دا ارس کوم چې د رسول الله سره محبت چي دی هغه د ایمان نه خره نو کوو ان شاء الله محبت کړه رحمت للعالمین دی د تمام عالمینو لپاره رحمت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سموده مخکې د هالند کې یو مووی جوړ شو یو فلم جوړ شو او د هغه فلم نوم فتنه هغه د پیغمبر پاک په ګستاخی کې معاذ الله جوړ شو د هغه فلم اداکار مسلمان شو سموده مخ او کاز اخبار کې د سعودي نه دغه یو انټرویو شایع شو عمره لراغلو دورن د هغه اداکار نومو به چې اسلام قبول کو نومي بدل کو عمره لراغلو اخبار والته انټرویو غسته څنګه مسلمان شوي ستاده مسلمانې کہانی صدا هغه ورته عجیب خبره وکړه دا خبره وکړه چې زکلا کافر ما د پیغمبر په ګستاخی کې دا فلم جوړ کوه وی ما ته ډېرې غټې پیسې ملو شوي زه ډېر خوشاله وم چې عامو فلمونو باندې ما ته دونه پیسې نه ملاویږي په دې فلم جوړولو ما ته دونه غټه دنیا ملو شوه زه به بیا هم جوړم خو دې کې مې وکتو زموږ خلاف مسلمانانو جلسې شروع کړې هالند کې تمامي دنیا کې ځای په ځای باندې ما ته حکومت سکیورټي راکړه چې یوازې به نه ځي څوک به دې سپلې کې بار به بالکل داسې نه وځي مسلمانان ډېر خطرناک خلک دي دوی په خپل پیغمبر باندې غیرتي قوم دی وایي زه به یوازې نه وتم ډېر یارېدمه یو ورځ مې سوچ کو چې زما په خیال ډېره عظیمه غلطي دې کړې ده چې پیغمبر په حق کې دې داسې خبره کړې ده د ده دا کتاب قرآن کتل غواړي مطالعه کول غواړي وایي زه غلی غونته وتما د کتابونو د یو دکاندار نه مې قرآن واغستو پر عربي لاندې د انګلیش ترجمه وسره لیکل د ترانسلیشن ما قرآن کورته وړو قرآن مې د بسم الله الحمد نه شروع کو په الله مې د قسمیه یو لفظ ما د قرآن تلاوت کو د ترجمه لحاظ سره او زما د زړه د زنګ شوی طالب ماتول د زنګ شوی دروازه به کولاوله یو لفظ و بالکل زما د زړه په منځ باندې لګیدو د قرآن د مطالعه مال دونه خون راکو دونه مینه مې پیدا شو صرف خوراک سکاک له پاسېدم باقی به د قرآن مطالعه ته ناستم تر دې چې درې څلور ورځو کې مې د قرآن تمامه ترجمه ختم کړه او الناس مې ادرو ما چې د خپل زړه نه تپوسو کو زما د زړه په ګډ ګډ کې د امام الانبیاء عشق او محبت داسې غلغله وخلیا وزنه ټینګېدم رالم یو اسلامي سنټر ته الته مې وې ما ته کلمه وې زه مسلمانېږم هغې راته کلمه وې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د پیغمبر ګستاخو مسلمان شو او کاز اخبار لیکل دا ډېر معتبر اخبار دی د سعودي چې دی عمره لراغلو باب السلام باندې د امام الانبیاء روزه ته چې مخامخ شو د سترګو لړۍ روانې شوې اوخ کې بیګي په چغو چغو جاړي سر ښکته دی او دا بار بار وی اې دا الله رسوله ملامت امدته سر مخکته د شرم نه ستا په حق کې می ګستاخی کړی دا خدا ټینګ واده کوم ستاسو سره چې تر قیامت پورې به یورپ کې مغرب کې د اسلام خدمت کوم ستا د محبت لپاره به خلق تیاروم اسلام به ان شاء الله اوچتوم دا د هغه اخیری خبره وا رسول الله رحمت للعالمین دی مخالف ته پر رحمت موافق ته پر رحمت محب ته پر نفرت متنفر ته پر نفرت د تمام عالمینو د پر د رحمت پیغام دی انسان خو لا انسان دی غیر انسانم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کیا امام
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمه الله باقاعده دا واقعه په سند سره لیکل ده چې یو بادشاہ د مغولو هغه مرتد شو د اسلام نه خارج شو او داغه د مرتد کېدو په وجه په زرګاو خلک هم چې کم دی مرتد شو دربار به سجاوه داغه دربار ته خلک راتله د اسلام خلاف خبره به کوله یو ګستاخ بدتمیزه پادری راغی د اسلام خلاف تقریر شروع کو د رسول الله ګستاخی شروع کړه وې د په دربار کې یو غټ سپی یو اعلی سپی تړلو په زنجیرونو وې چې کله ګستاخی شروع کړه د پیغمبر پاک په حق کې هغه سپی خپل زنجیر اوشلو په دې رامنډه کړه او خې اوخړلو خلکو ته په زورونو خلاص کو دوباره چې کم دې اوتړو بادشاہوتی بشکا زه عیسائی شم ستا دین ته دروړېدلم خو د دې دا مطلب نه دی چې ته د محمد رسول الله په باره کې ګستاخی شروع کړه دا مکه هغه نه بچا سلامته دا خو د سپی باره کې ما ګوته خوځوله ځکه د غوسه شو رامنډه کړه ګوره دوباره د ګستاخی کوم د سپی است شي کوله به ګستاخی شروع کړه سپی خپل ډبل زنجیرونه اوشتل رامنډه کړه او د په دې مرغټ باندې خوله کې خدا او ال پر خود چې جهنم رسیدي کو مردار حافظ فرمایي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فرمای وی د دې واقع په وجه باندې تقریبا 40,000 کسان واپس اسلام کې داخل شو 40,000 کسانو اسلام قبول کو نو د پیغمبر علیه السلام محبت الله تعالی صرف د انسانانو په ځل کې نه دی خې د کائنات په هر یو سیز په نفس کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام محبت اخی دی خاص کر د مؤمنانو لپاره خو ډیر لوی نعمت دی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العزت په مؤمنانو ډیر غټ رحم کړی دی چې د دې په منځ کې امام الانبیاء را لېږلی دی نو بهشکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر لوی نعمت دی د تمامي دنیا د انسانیت لپاره خصوصا زموږ مسلمانانو لپاره د دغه پیغمبر سره محبت پیدا کړي د دې سیرت وګورئ د دې ژوند وګورئ د دې هغه حق کې چې کم خلک ګستاخان دي چې هغه کې بالخصوص غلام احمد قادیانی لعین دی دغه لعین باره کې وګورئ چې زموږ علماو کوم کتابونه لیکلي دي چې د دونه څونه پلیته بیکاره زندگی وه څونه بیکاره انسانو دا قسم راپاسي او یو ناکام کوشش کوي د پیغمبر ګریوان مبارک ته لاس چې کم دی راوړاندې کولو یو ناکام کوشش کوي د حالاتو ګوره تاسو د خپله پته ولګي چې دا څونه خطرناک انسانو دا څونه کذاب انسانو او د پیغمبر سیرت هم د دې په مقابله کې وګورئ امام غزالی صاحب امام تفتزانی صاحب متعدد علماو لیکلي دي چې د پیغمبر علیه السلام په معجزو کې یو معجزه د هغې کامل سیرت هم دی کم سړی چې د رسول الله پوره سیرت وګوري دا مستقل معجزه ده دی به چرم کافر پاتې نشي مسلمان بشي او د رسول الله سره به کم از کم محبت پیدا شي الله رب العزت ته مونږ تاسو لره د عمل کولو توفیق راکړي مقصودی بیان به ان شاء الله د حضرت مفتی صاحب او د نورو مشرانو یا به طور تمهید دا